السلام علیکم ملګرو، څنګه یاست؟ خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. ملګرو، په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته پنځه د عکس جوړولو اپلیکېشن دروښیم چې په هغه کې تاسو په ډېرې اسانۍ سره خوندور او ښایسته عکسونه جوړولی شئ. دا چې تاسو به اوس ډېر لیدلي وي چې په فیسبوک او ټیکټوک کې اوس ډېرو کسانو ښایسته او جالب عکسونه جوړ کړي وي. نو تاسو به وایاست چې دا به یې په څه ډول او په کومو اپلیکېشنو کې جوړ کړي وي. نو زه به تاسو ته پنځه داسې اپلیکېشنې دروښیم چې په ډېرې اسانۍ سره ښایسته او خوندور عکسونه پکې جوړولی شئ. بیا به تاسو ته ټول خلک حیران وي چې دا یې څومره ښایسته عکسونه جوړ کړي دي. نو ملګرو، که چیرې تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ورسره څنګ کې د بیل په آیکن باندې هم کلیک سره وکړئ او په آل آپشن کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته پر وخت ورسیږي. نو راځو ویډیو پیلوو. نو ملګرو، اول اپلیکیشن ده سنیپسیډ. ملګرو، په دغه اپلیکیشن کې تاسو ښایسته عکسونه جوړولی شئ. کله چې تاسو په د لوکس باندې کلیک وکړئ نو دلته تاسو د عکس رنګ وربدلولی شئ. او کله چې بیا په د ټولز باندې کلیک وکړئ نو دلته تاسو ته بیخي زیاتې اپشنې درکوي. نو په دغه اپلیکیشن کې تاسو ښایسته عکسونه ایډیټولی شئ. نو دوستانو، زه په دغو اپلیکیشن کې تاسو ته یو څو اپشنې درښیم. کله چې تاسو په د هیلینګ باندې کلیک وکړئ نو زه غواړم چې دا ګل چې ده دا جنیسته کړمه. نو دوستانو، تاسو ولیدلو چې هغه ګل جنیسته سو. نو په دغه رقم تاسو دوستانو دلته نورې هم ډېرې اپشنې دي چې تاسو پکې ښایسته عکسونه جوړولی شئ. نو دوستانو، ډېر خوندور اپلیکیشن ده. که چیرې تاسو غواړئ په موبایل کې عکسونه جوړ کړئ نو تاسو باید خپل موبایل ته دغه اپلیکیشن خامخا ډاونلوډ کړئ تر څو ښه ښایسته او خوندور عکسونه پکې جوړ کړئ. او دوهم اپلیکیشن ده لایټروم. ملګرو، دا هم یو ښایسته اپلیکیشن ده چې تاسو پکې خوندور عکسونه جوړولی شئ. په دغه اپلیکیشن کې هم بیخي زیاتې اپشنې دي چې تاسو پکې په مختلف ډول عکسونه جوړولی شئ. نو زه چې دغه اپشن هر یو ځان درښیم نو بیخي زیات وخت نیسي او ویډیو هم غټیږي. نو زه یې دغسې زر درښیم تر څو ویډیو غټه نه سي. نو دوستانو، په دغه اپلیکیشن کې هم تاسو ښایسته او خوندور عکسونه جوړولی شئ. او دریم اپلیکیشن ده پیکسل لوب. ملګرو، په دغه اپلیکیشن کې هم ښایسته عکسونه جوړیږي. کله چې تاسو د سکای باندې کلیک وکړئ نو دلته تاسو د عکسو رنګ ورچینج کولی شئ. دلته هم مختلف اپشنې دي پکې چې تاسو پکې په مختلف ډول عکسونه جوړولی شئ. او کله چې بیا دلته د افیکټس باندې کلیک وکړئ نو تاسو دلته هم زیاتې اپشنې ورسره لګولی شئ. په دې کې هم مختلفې اپشنې دي چې تاسو پکې ښایسته عکس جوړولی شئ. او کله چې بیا دلته راسئ ایورلی باندې کلیک وکړئ نو دلته هم تاسو زیات شیان ورسره لګولی شئ. دلته باران ورسره لګولی شئ، دغسې نور شیان ورسره لګولی شئ. نو دوستانو، په دغه اپلیکیشن کې هم بیخي زیاتې اپشنې دي چې تاسو بیخي زیات شیان ورسره لګولی شئ او ښایسته عکسونه پکې جوړولی شئ. او ملګرو، څلورم اپلیکیشن ده هیربریش. ملګرو، په دغه اپلیکیشن کې هم تاسو ښایسته عکسونه ایډیټ کولی شئ. نو دوستانو، تاسو ګورئ چې د دې په مخ کې دانې دي او غاښونه یې زیړ دي. هغه د سترګو لاندې چې کومې حلقې دي نو هغه تاسو ټول په دغه اپلیکیشن کې سمولی شئ. نو دوستانو، دا یو ښایسته اپلیکیشن ده چې تاسو پکې ښایسته عکسونه ایډیټ کولی شئ. نو تاسو ګورئ دوستانو چې دې غاښونه زه اوس ورسپین کړمه. نو دوستانو، تاسو وکتل چې د دې غاښونه اوس سپین سو. اوس زه غواړم چې د مخکې چې کومې دانې دي دغه ورکې کړمه. نو دوستانو، تاسو په دغه اپلیکیشن کې په ډېرې اسانۍ سره په مخکې چې کومې دانې یا حلقې نو هغه تاسو په دغه اپلیکیشن کې په ډېرې اسانۍ سره ورکولی شئ. او دوستانو، تاسو وکتل چې اوس هغه کومې دانې چې وې په مخ کې یا کومې حلقې چې وې هغه یې ورکې کړې. نو دغه رقم دوستانو، د سترګو لاندې چې کومې دا تورې حلقې دي نو دا هم په ډېرې اسانۍ سره تاسو پکې ورکولی شئ. نو دوستانو، تاسو وکتل چې په دغه اپلیکیشن کې هم خوندور او ښایسته عکسونه جوړیږي. نو دوستانو، ډېر خوندور اپلیکیشن ده. تاسو یې موبایل ته خامخا ډاونلوډ کړئ. او پنځم اپلیکیشن ده پیکسلر. دوستانو، تاسو په پیکسلر کې هم ښایسته عکسونه جوړولی شئ. دا هم یو ښایسته اپلیکیشن ده چې تاسو پکې په ډېرې اسانۍ سره خوندور او ښایسته عکسونه جوړولی شئ. دوستانو، دغه اپلیکیشن هم بیخي زیاتې اپشنې لري چې تاسو پکې په مختلف ډول عکسونه جوړولی شئ. نو ملګرو، ما تاسو په دغه ویډیو کې دغه پنځه د عکس جوړولو اپلیکیشنې دروښولې چې دغه هغه مشهورې او ډېرې مهمې اپلیکیشنې دي چې تاسو پکې په ډېرې اسانۍ سره عکس جوړولی شئ.
دوستانو دغه 15 اپلیکېشنونو لینکونه ما تاسو ته لاندې په ډسکرپشن کې درکړي دي. تاسو یې د ډسکرپشن لارې په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی سئ. نو که مې ویډیو خوښه سوې وي ویډیو درسره لایک کړئ او د نورو داسې خوندورو ویډیوګانو لپاره د خان ټک په نوم چینل سره سبسکرایب کړئ. تر بیا او تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان الله مل شي.